pecetele bia care este bia muta pe la. Am văzut de tudul. Da, cu Să o geac, da. څنګه شلای مې ته چې نه کېر یړان کې شدا خنه ما ځنه به ته جنر یې ویلې مو خو چې من دا جان سې کړی دا څه ده سلام پیش کوم تر ټولو لوی سلام د ګیلمن پښتون و مور ته رټ مې واړی کایو جا نه واده د ملي شهید مور ته چې کله مونږ ودرېدلو او دا خبر مو ورکړه د وخندل ما چې د هغې زمونږ د ټول ملت د هغې عظیمې مور مخ ته بیا کتل هغې خندل ما ویل مورجانې ګیلمن شهید شو هغې وویل چې ما دا واده د ملت سره کړې وه چې ما خپل زوی ستاسو د ښه ژوند دپاره بخلی دی کوم بچای وو کوم ته مې ویر وو نن د وطن یو مور خپله واده وفا کړې ده او بیا یې ډېر په جرت سره ډېر د خندا په غږ کې په جرت کې وویل چې مشه زما صحت اوس دومره نه دی خو هر چېرته چې وي هم زه هم تیاره یم هېڅکله خپله خاوره باندې غلامي منلو ته موږ تیار نه یو دا ټپې چې ته نه بیا کوې سې بیا مو ته خپله am văzut de tudul دا خو زه په جاګ تاسو دا هغه ډاډ دی چې پښتون یې کله هم د تاریخ په اوږدو کې پښتنې مند یې دې صفت ته رارسېدلي دي بیا یقینا دا قام دا ملت یو لوی تاریخ هم جوړ کړی دی په هغو وختونو کې ورویې نو د انتشار رانه ورویې دا صحیح ده څه ده Soldera. نه خواته چې موته چې رټیش واسطه جګه په خلګي سر خالي نه وخت څه خون دی وده په دې مو ته چې خپل مې په دغه دیار ته باخل کړای واه دا انده الله پاک ته فضل وکړو لکه ټول پښتون ټول دنیو کنه غونډه به حالات نو للی مو یو کیساش له تکړه یو شل کلای کنه وچا دا کولی ده مرګای ما یا تاسو ته تا کامیاب وې رښتیا د ګیلمن موري راس تکړه یې رښتیا د ګیلمن موري رښتیا د ګیلمن موري واه شهادت علی مبارک والا باند یاره به تخلیص واده دا عبدالله خان سره ولای دی هغه وی ورسره وی چرټا بیا وړي دو دا چې ګلامن مردا ټول خلک ولا چر ولې دی ورمنه چې ګلامن مردو ګلامن باندې بیا وړي دو بیرونه دو دا ګړې cuando la de cum bachai bo cum ta me ver bo quando na mai dai da na ver quando څنګه شلای
زه نه به پې خبره زه خو پلرګانې ته تللې وه په دا سړه اړېس ټولې کونډېدم ګهی دا شعر ووایي ښه ویل چې دا دغته مې سپکه سره کړي د ویلي چې ارستي ده یو له خړه خړو یې وایي څه نه دي چې اوله پلانچکو پر باندې ورشم و چې یاره څه خو دې وسطه دی وړي چې دا سر لار شولې خلک مې ورته الله اوڼې اوڼې خلک راونو هغه ما ورته چې سړه څه خو دي خو داسې مې په خوپیا سایېږه چې سلش کې وې دا شاو دستی ووایي چې کونډه زمونه پټې واتی مې ته څه وایي چې کوله خود کونډه چې نیکه بابا مې مړ شم چې څنګه مړه شوه داسې ده چې کړې مې خالي خوش دای مړ پټ نه ده مو ته یې سړه خوټ نه راولې داره تیرې بي کرې نه شي دارو خو داس کا چې نشته سیمه وله خدای شته لشکې ښه وکړه وله ډېره وله خو داس څه وکړه چې ویله ویله داس مې سړه ته نیره مې ناراوتو که څه ویلي دا خدای ورکړی و الله پاک چې دی دا راګیرون ما چې په دا خاک شو شعر ده مو الله په نوم چې دنې وګو کوم دی پوره چې ښې خیراتي کیسې کړې دایسې کیسې اسمه ته چې نه یې پیر یړان کې شدا خې نه وځنه به ته جنر یې ویلې مړو خو چې من دا جانسې کړی داسې ده چې لور خدای په دا جوړ دی دا جوړ اوس پر ازماک شو چې جلسه کړم ته چې زیا ورڅا خدای دا داس در باندې وکړو چې په سوړه ته وته نشسته ټول مسلمان چې سیرات لالي یې چې خدای دا واک سالو ما کړو بالکل چې کله وکړه جلسه ټلیفون یې وکړ چې واده مو ته چې جلسه وشوله مو ته چې شکر الحمدلله د چیرې چې ځکه چې په مخ ډایرکټ به سره سره کوي مو ته چې ورو یې د انتشار نه ورو یې دا سایه وای جار بابرا के स्तर के जार रट में वाड़ी चाहिए जाते की के पे फाड़ी के हाँ دا ګڼ ګلې د دوله مخته د خپل سړای مخ کې پټ دی دوله ښا دا ته پیچې ته نه بیا کاوه سې بیا متخبل ها بس دا ټولو دا خو سامو جاګ تاسو سوزي درنا خپل لالا زار خستور دی ژوند لکه د کلي د چنار خستور دی اوخ کې د انګور وسوي انار خستور دی ژوند لکه د کلي د چنار خستور دی راشه د رحمت بارانا خارا خستور دی ژوند لکه د کلي د چنار خستور دی ژوند لکه د کلي د چنار خستور دی